د چا زړه چې دې څیزونو سره ولګي دي ګانو بجانو دي ګنده څیزونو سره د باندې قرآن بوج راولي نعوذ بالله من ذلک د دې نه بله کومه غټه سزا ده چې تا ته به درکړی شي په دنیا کې چې تا باندې قرآن ویل او قرآن اورېدل بوج راولي او چې سندره اوري داسې ورته د زړه تخنیږي او نور خوشحالېږي والعیاذ بالله دا څومره خطرناکه خبره ده او د مؤمن بنده زړه قرآن ته خوشحالېږي نبی صلی الله علیه وسلم به یو دعا کوله اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وقد دعاء ده ودير أخوة دعاء ده ډیره ښایسته دعا ده خو په دې کې د آخري جملې وګورئ نبي علیه السلام الله ته وایي یا الله ته وګرځوه قرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي یا الله قرآن زما د زړه په سرلی وګرځوه په سپرلي کې او په بهار کې څه ګلونه راټوکېږي که نه ونې شنې شي ښایسته منظري د الله نبي باندې قرآن دومره خوږ لګېږي د الله د کتاب سره یې دومره مینه ده او په نبي علیه السلام نازل دی او بیا هم د الله نه غواړي چې یا الله دا قرآن زما د زړه سپرلی او بهار وګرځوه چې زما د زړه سپرلی شي زما د زړه پې باغ شي زما د زړه کې د ګلونه د دې د لاسه راټوکېږي زړه مې تازه کېږي لکه پټۍ او باغونه او ګلان او چمنونه دا چې څنګه تازه کېږي په بهار کې نبی علیہ السلام خدا دعا کوي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري یا الله دا زما د سینې نور او رڼا وګرځوه چې دا قرآن زه ویم او اورم چې زما په سینه کې یو رڼا راځي وجلاء حزني زما د غمونو زما د حزن د ختمېدو سبب یې وګرځوه وذهاب همي او په دې زما غمونه ختم کا دې نه دا معلومیږي څوک چې د الله کتاب لولي څوک چې د قرآن سره د هغه تعلقي دنیا امتحان زید دی او په هر چا راځي او په مؤمنانو هم راځي او په پیغمبرانو هم راځي خو الله به دې خلاصوي رب العالمین به تا ته غمونه اسانوي چې کله د قرآن سره تعلق دا قانون دی کم یو غم ته چې دا عام خلک ډېر پریشانه کیږي بلکې خلک خودکشي نه کوي تاسو روزانه خبرېږئ خلک د یو غم او مصیبت د لاسه بل مړ کوي وژني نن سبا تاسو معاشره ګورئ الکه دا کس دی ولې وجلې د انټرویانو والا ورپسې ګرځي کرایم نیوز والا چې کوي الکه دا ولې وجلې یاره ده باندې زما پیسې وکړې په ما پیسې وې او زه ډېر تنګولی م بس راولګېدم دا نیټ دی نه ډک راولګېدم بس مړ مې کړو دا یو دونه پریشانۍ ته د زړه دومره راتنګ شو چې بل انسان یې ووجلو قتل یې کړو دومره عظیم جرم د ده نه صادر شو اوس که دا حادثه او دا غم دا قرض یا بل تکلیف دا چې په قرآن والا راشي د هغه زړه ته دونه پریشانه نه هغه الله سره متوجه زړه دومره مطمئني الحمدلله د الله په فضل هغه دا غلط کارونه نه کوي دا فرق دی د قرآن والا او د غیر قرآن والا ځکه دا قرآن والا زړه د الله سره لګېدلی دی دا زړه مطمئن دی او قرآن کریم عظیم ذکر دی د قرآن نه لوی ذکر شته دی نه په مخ د ځمکه ځکه د رب کلام دی او الله قرآن کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر باندې زړونو ته اطمینان ملاویږي څوک چې قرآن ډېر وایي د ده دا زړه مطمئني دی به قرضدار وي دی به بېروزګار هم شي دا به بیمار هم وي د باندې بل تکلیف هم راشي خو دا زړه یې الله کلک کړی ورته منفي سوچونه دی نه کوي کرام شي زر استغفار وغواړي اعوذ بالله ووایي بس بېرته الله پاک اصلاح وکړي درس کې کینی د علما خواله ورشي چې وایي داسې پریشاني ده راته ورته دوه درې خبرې وکړي الله پاک یې برابر کړي او دا غلط خلک چې دا قرآن سره تعلق نه وي دا غلطو مجلسونو کې کینی دوی کله مرګونه کوي کله بې چرس شروع کړي کله آیس شروع کړي کله پوډر شروع کړي دې دپاره چې په دې بله ګناه به ګینې دې غم نه خلاص شم حالانکې په مزید نورو غمونو کې ورننوځي نورو غمونو کې ورننوځي نورو پریشانو کې ورننوځي دله الله دا سزا ورکړي دا زړه چې کوم دی باغي د قرآن نه